ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل د کپ په 14مه د دې ولایت په اداري غونډه کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د غصب د مخنیوي او ښاري نظم کمیسیونونه فعاله کارونه یې ګړندی او وخت په وخت کې د لاسته راوړنو معلومات له خلکو سره شریک کړي. یا د غونډه چې ولایت مقام کې ترسره شوه پر مهال امنیه قومندان پاسوال غلام سنئی ستانکزي ولایت او ولایتي شورا مرستیالانو رئیسانو آمرینو او د بیلابیلو ادارو استازو ګډون کړی و. ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال حبیبي کاکړ ته د غصب د مخنیوي کمیسیون د فعالېدو، مالی او اداري مرستیال تمیم عارف مومن ته د سپین جومات چارو د پیل کېدو، جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل ته د ښاري نظم کمیسیون د فعالېدو او چارو د ګړندیتوب، کانال ادارې ته د کانال اړوند وزمکو د اوبو د تنظیم، ښځو چارو ریاست ته د مارچ 8 د خین منځنې، اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې ته د سرپرستانو پر ځای د رسمي مامورینو د ګمارنې، ګودامونو سیمه کې د روږدو کسانو د درملنې ځای د فعالېدو او یو شمېر نورې سپارښتنې وکړې. د دې غونډې پر مهال امنیه قومندان پاسوال غلام سنئی ستانکزي د ادارو د امنیت د تامین په موخه د عامه ساتنې پولیسو د ګمارنې د طرز العمل په اړه معلومات شریک کړل او ټولو مسؤلینو ته یې په دې برخه کې د لازمو اقداماتو وړاندیز وکړ. د دې ولایت په اداري غونډه کې په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې، بحثونه او پریکړې وشوې.